سلامونه نیکې هیلې ټولو اوریدونکو ته، لومړی تاسو ته، بیا ټولو اوریدونکو ته لا نیکه مرغه چې تاسو استودیو ته زما توانېدلم بالاخره وتوانېدلم تاسو استودیو څخه پیوسته شولم. وروسته له ډېر تلاش نه نو هیله کوم چې ما ته زیات نه فقط 3 یا 4 دقیقې وخت راکړئ ما د استودیو نه ونه باسئ. تاسو برنامه ذکر کړه تعقیبوم. لومړی دا چې زه نه د کابل په اداره پورې تړاو لرم او نه په کوم بل اداره پورې تړاو لرم، حتی د مو د سیاست نه ډېره فاصله اخیستې ده. یعنی چې اوس مبین پیر ونه کړ چې د کابل د ادارې پورې تړاو لري. لومړی دا چې نه راځه بیغمه شه صحیح شوله. نو هغه فقط مخکې د پوښتنې نه د مو فقط هیله ده چې 3 دقیقې مو ته وخت راکړئ ما د استودیو نه ونه باسئ. فعلا یعنی په عموم ډول محترمه 3 دقیقې به ډېر زیات وي، یو 2 دقیقې خبرې وکړئ. ښه صحیح شوله. تاسو یعنی دواړو موږ ته په یو سترګې یعنی په اصطلاح ته هم یعنی تاسو دواړه موږ ته یو سترګې خو همتا فقط تاسو په استودیو تر کومه ده چې موږ تعقیبوو تا دلایل واقعیت ډېر قناعت بخش تر کومه ده پورې په ډېرو ښو الفاظو دا مبین یعنی تاسو متوجه کنه ډېر احساساتي کیږي، ډېر سپک الفاظ استعمالوي. په تور د مثال یوه نمونه یې درته وایم، په اروپا کې چې څه دي وي دا ټول ساکشیان دي سپي وینځي. یعنی نه افضلي صاحب دې ځای کې زه موافق نه یم در سره. افضلي صاحب دې ځای کې موافق نه یم در سره. ګوره اول خو مبین صاحب دا نظامي جنرال ده، دا یو نظامي جنرال ده او خامخا کله کله غوسه کوي. دا د سکشویانو کلمه چې دا په دې اړه ګوره موږ مخکې وضاحت کړی ده، دا د اروپا ټولو افغانانو دپاره دا کلمه نه ده کارولې. موږ دا موږ مشخصو کړیو دپاره کاروو، دا د هغه خلکو دپاره کاروو چې د افغانستان نه دوی د دې ځای نه یا د امریکایانو ترجمانان وو یا د امریکایانو مزدوران وو، د دې ځای نه دوی وتښتېدل، د افغانانو نه د دې ځای نه دوی وتښتېدل او لاړل هلته اوس د هغې ځای نه لګیا دي د اسلام مقدساتو ته توهین کوي، اسلام ته توهین کوي، شاعرو ته توهین کوي، بدرد وایي، سپکې سپورې وایي، شپه ورځ لګیا دي. همدې دپاره دوی ته تنخواوې ورکول کېږي. هدف هغه خلک دی. افضلي صاحب ګورئ موږ څو وارې دغه وضاحت کړی چې د سکشویانو یا سوسیل خورونه د موږ عام افغانان مراد نه دي. په اروپا کې د موږ ډېر بادرکه او باشعوره او په وطن او په اسلام مین افغانان شته، هلته اوسېږي او هلته خپله غریبي مزدوري کوي. هغه خلک د موږ هدف نه دي. دا وضاحت زه بیا په دې لایف کې کول غواړم، تاسو ته بیا زه وضاحول غواړم چې موږ چې کله هم سکشویان وایو یا سوسیال خواره وایو، دی نه موږ عام افغانان مراد نه دي، دی نه مشخص خلک د موږ مراد دي چې هغه د امریکایانو ترجمانان وو یا د امریکایانو ملګري وو یا د کابل ادارې دپاره خیاطۍ کې اوس هم لګیا دي، همدې دپاره تنخواوې اخلي. اول ته همدا سوسیال خواره دي، سوسیال خوري او دا نور دغه کوم القاب د دوی دپاره کارول کېږي هغه واقعا دوی دي. دا د عام افغانانو دپاره نه دي. مهرباني وکړئ. بس مننه. د ما هم دغه یو خواهش و چې هیله کوم چې دا کوم الفاظ مبین صاحب دا ورور خو مو فکر کوم د لاسه ووتو رفیع الله حقمل صاحب، تاسو مهرباني وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قاری صاحب محترمه تا ته او جنرال صاحب محترم ته دواړو ته سلامونه، نیکې هیلې وړاندې کوم. بس د سلام مو دغه وینا ده چې جنرال صاحب محترم